ملګرو د طلاق باره کې مفتي شاکر یو نوې خبره کړې ده، تل په څیر نوې خبرې راوباسي. راځئ دا واورئ چې څه وایي. سړي ووایي چې طلاق کوي طلاق کوي طلاق کوي، غلچا وخوړه او سزا خلک چاله ورکوي. یاره چې ښځه یې طلاق شوه، چا وایي چې طلاق شوه؟ ستا د پلار دین دی چې ته وایي چې طلاق شوه؟ نه، روایت کې راغلي دي، قرآن کې نه دي راغلي. قرآن کې د طلاق مسله ذکر کړې ده، ژوند وي موقع وي، دا چونکې په اولو سپارو کې تېره ده، هغه وخت کې موږ نه ده بیان کړې. هغه وخت کې موږ لږه داسې پرده اچوله، چېرې ګزاره وکړه د خلک کېدای شي لږ مسلمان شي چې ورته د سر نه دا خبرې شروع کړي، کېدای شي چې ووایي چې کافر شوی. اوس خو بس موږ هسې هم کافر شوي چې شوي، اوس خو په موږ کې هسې هم څه شی پاتې نه دی. خل وایي چې داسې کافر دی، داسې کافر، بس کافر صحیح، اوس به صحیح خبرې کوو. سړی ووی طلاق کوي طلاق کوي طلاق کوي، څه چل دی ښځه طلاق شوه، ستا پلار یې والله که طلاق کړي، دا ته او دا څه ته د دې د خدای کتاب نه ثابته کړه چې په دې ښځه طلاق کوي، دې ښځه نه طلاق کوي. ستا لور ده او زما به خوښه وي، زه به یم چې نکاح زما ښځه شوه. هلکه لس ځله به ووایم ستا خور ده یا ستا لور ده یا ستا بل څه ده او زما خوښه ده، او زه به چې کوم دی ووایم چې نکاح کېږي. داسې طلاق سره هم طلاق نه جی روایت کې راغلي دي، روایت د کور کې کېږده، قرآن کې راغلي دي چې داسې نه کېږي. الله فرمایي که تا نه په غلطۍ کې خولې نه ووتل، په دې د الله نه نیسي، خو چې کله ستا زړه د یوې خبرې کلکه اراده وکړي، بیا دې پې الله نیسي. دې ټکي باندې لږ غور وکړئ، دا د قرآن ټکي وي. بل ځای کې الله فرمایي چې مؤمنان هغه دي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. دوځای شو دلته شو لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم. تاسو الله په خطایا نه نیسي او د زړه په خبره باندې چې زړه نه دی کلکه یوه خبره اراده وي، نو بیا دې پې الله نیسي. بل ځای کې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. الله تاسو په بې معنی خولې نه په اسې وتلي قسم تاسو الله نه نیسي، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. تاسو الله نیسی په هغه څه باندې چې ستاسو زړونه کلک ارادې په تور باندې وکړي. دوه خبرې شوې، درېیمه خبره دا دوه ځایه ما تاسو ته وښوده، درېیم ځای یاد کړئ. طلاق زهار ډېره لویه ګناه ده او سخت شی دی، که د چا وجل دا خو منې که نه. الله تعالی وایي چې کچري یو سړي بل سړی ووجلو، قصدن ووجلو، قصدن دې ته وایي دې زړه نه اراده کړې وه د وجلو، نو په بدل کې به دا سړی قصاص کېږي. خو که یو سړی ووجلو، خطک سپینی ووجلو، په تک سپینه ورځې ووجلو، خو دې زړه نه اراده د وجلو نه وه، قصاص شته. الله تعالی حکم بدل کو چې دې نه به صرف دیت اخیستی شي، قصاص به ولې د زړه اراده یې نه وه، دې ته قتل خطا ویلی شي. په قتل خطا کې یعنی چې د زړه اراده کلکه نه وي، نو حکم بدلیږي. زمونږ مسلمانانو دین جوړ کوي چې کچېرې یو سړی ډېر غصه دی او جګړه کې ښځې ته 3 ځله طلاق وي، بس لاړه. منګه د هغه دین پیروکار یو چې که ته یو سړی 25 ډزه وولې، خو چې اراده دې د قتل ورته نه وه، نیت دې نه و کړی، تا ډز کولو په نښې ډز په دوشه، یا تاوی چې هلکه دا خو توره غونې نښه ګټه ده و سړی ناست و، اراده دې د قتل نه وه، تا وی چې دا تور کاڼی راځئ چې ولو
ورونه چې ډز دې په وکړو سړی دې وویسته هغه ناست و یا وده و یا پروت و ځای لرې و سره ښه مفتي صاحب سره خو موږ هسې په ډېرو خبرو کې اتفاق لرو خو دې موضوع کې ورسره اتفاق په دې نه لرو ځکه چې پښتنه ټولنه کې خو ښځې هسې هم برباد دي په هر لحاظ حقوق انساني حقوق او اسلامي حقوق نه ورکول کېږي د میراث نه واخله او نورو حقوقو باندې تاسو ښه پوهېږئ د ښځو اوس که چېرته د دې شي اجازه ورته ورکړل شي چې والا نارینه دی غوسه کې په قهر کې طلاق دې ورکوي یا په ګپ کې زړه اراده یې نشته که نه نو نورې به تباه او برباد شي ځکه چې سهار او ماښام به ورته میړونه طلاقونه ورکوي او بیا به وایي چې والا زه خو غوسه وم نو احتیاط دپاره ښه خبره دا ده چې همدا موضوع همداسې وساتل شي او کومه خبره چې علماو کړې ده چې طلاق په ګپ کې په ټوکو کې په قهر کې په غوسه کې هغه طلاق واقع کېږي نو د دې یوه ګټه دا ده چې سړي احتیاط کوي د طلاق د کلمې نه ځان ساتي ولې که چېرته دې ته اجازه ورکړل شي د مفتي صاحب د خبرو مطابق نو بیا په پښتنه ټولنه کې خو تاسو ته سړي معلوم دی که نه نسوار به یې نه یې اچولي والا زما اعصاب خراب او بس طلاقه مې کړه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ ښه وخت ولرئ